سلامونه او نیکه هیلې د لینک ای کامرس ټولو زده کوونکو ته او همدارنګه د امازون د بزنس لیوالو ته الله دې وکړي تاسو ټولو جوړ او تیار اوسئ. نن موږ تاسو چې کوم موضوع باندې خبرې کوو هغه د امازون سیلر سنټرل ډیشبورډ سیکنډ پارت دی یا هم هماغه فاینل پارت دی چې په دې کې موږ تاسو هغه موضوعګانې خبرې کوو چې کوم موضوع د امازون د هولسیل بخش پورې مربوط دی یا چې کوم مینوګانې د هولسیل مربوط دی هغه مینوګانې به موږ تاسو کور کوو. نو راځئ تاسو زه د سکرین خواته راوم او دا موضوع په ګډه سره ووایم. موږ تاسو په لومړنۍ ویډیو کې چې کوم یو دغه د مینو سیکشن ټول موږ تاسو کور کوي. اوس راځو موږ تاسو دغه ریمینینګ یا لاس پارت چې کوم یو دی دا به موږ تاسو په ګډه سره کور کوو. لومړنی چې کوم یو دی دغه د میسج باکس دی. په دې قسمت کې چې کوم یو دی کله هم کسټمر تاسو نه یو جنس رانیسي، صحیح سو تاسو نه کله هم یو جنس رانیسي، میبي هغوی کوم فیډبیک ورکړي، کوم وایي چې مثلا جنس کې مو خرابي ده یا کوم نور مسایل واوسېږي. دلته ټوله میسیجز چې کوم یو دی دلته راځي، یا مثلا تاسو نه د پروډکټ انوایس وغواړي نو داسې نور مسایل هغوی هر څه میسیجز چې کوم یو دی دې قسمت کې تاسو ته ټوله راځي. د هغې نه وروسته چې کوم یو بل آپشنز دی دا دی د سیټینګ بخش دی. لومړی راځو په دې کې چې کوم دا چې شي بخشونه چې کوم راځي کوم یو چې موږ تاسو پورې مربوط دی هغه به وایو، چې کوم یو مربوط نه دی هغوی نه به موږ تاسو څه کوو صرف نظر کوو فی الحال لپاره. لومړی راځو د اکاونټ انفو. اکاونټ انفو چې کوم یو دی دلته ستاسو د اکاونټ په هکله ټوله انفارمیشنز چې کوم یو دی دلته درج شوي دي. اول راسي اکاونټ اوورویو چې فی الحال ستاسو د امازون سیلر سنټرل اکاونټ چې دی په کوم حالات کې دی. فی الحال زما چې کوم یو دی اکټیو دی. دا کله ان اکټیو کیږي کوم کیسز کې؟ یو کیس دا دی د مثال په تور سره تاسو خپل امازون سیلر سنټرل اکاونټ جوړ کړئ، کوم ډاکومنټس میسنګ اوسېږي ان اکټیو کیږي، یا په فیوچر کې تاسو نه ریویریفیکیشنز وغواړئ ان اکټیو کیږي، یا مثلا تاسو په فیوچر کې تاسو کوم سیلز کړي وو چې تاسو اکاونټ کې کوم مسله کریټ سي ان اکټیو کیږي. دویم داسې مسله کریټ کیږي د مثال په تور سره لکه د لاچی خبره ترڅو چې تاسو لومړی ځل لپاره اکاونټ کریټ کړئ ترڅو چې سیلز پر نه راغلي دا ان اکټیو سټیټس کې دی. نو کله په اکټیو کې تبدیلیږي چې کله تاسو اکاونټ کریټ کړئ لومړی ځل لپاره سیلز کې راغی نو دا قسمت اکټیو کیږي. نو تاسو چې کله هم لومړی ځل اکاونټ کریټ کړی ووسی چې دا ان اکټیو کې ووسی تاسو مشکل نه لري ترڅو چې تاسو لیسټینګ اکټیو نه سوي تر هغه وخت پورې دا سټیټس چې کم یو دی په اکټیو نه چینجز کیږي. یا مثلا فیوچر کې تاسو په اکاونټ کې ان کوم مسله راسي خدای نه خاصه ډي اکټیویټ سي هغه ته به هم دلته ټوله مسایل به دلته درج کیږي. بل لاره د مینیج یور سرویسز بخش کې چې کوم یو دی دغه یو چې دی دلته موږ تاسو تر ټولو مهمترین آپشن چې دی سیلینګ آن امازون باندې دا نور چې کوم یو دی موږ د دې سره سروکار فی الحال نه لرو. سیلینګ آن امازون بخش کې چې کوم یو دی دلته دوه ډیر مهم آپشنونه دي چې زه غواړم دې سره تاسو آشنایي حاصل سي. دا سیلینګ آن امازون باندې کلیک کو. یو د پروفیشنل اکاونټ دی یو انډیویډوال. ګوره کله چې موږ تاسو پروفیشنل انتخاب کو دی بس موږ نه منتلی $40 چې کوم یو د چارجز کوي او پر پروډکټ چې کوم یو د $0.99 چې دی هغه چارجز نه کیږي. اوس مثلا تاسو فیوچر کې داسې کوئ چې مثال په تور سره ستاسو یونټس چې دی $30 یونټس نه کم دی نو بیا په هغه حالات کې تاسو انډیویډوال انتخاب کوئ. یا سیکنډ آپشن داسې وي مثلا تاسو پر اکاونټ سیلز کړی یو مودې لپاره مثلا کم ښه پروډکټ نه پیدا کیږي نو تاسو بیا به چې کله هم سیلز ختم سو انډیویډوال کې شفت کړئ، یا دا چې یونټس ډیر کم پاتې انډیویډوال کې شفت کړئ نو پر تاسو چې کوم هغه منتلی چارجز $40 دی هغه نه راځي. یا دا دریم کیس داسې لکه چې تاسو کوم ویکیشنز کې ځئ لانګ ټرم لپاره نه غواړئ چې هغه منتلی $40 پر تاسو چارجز راسي نو انډیویډوال باندې به کلیک کوئ اپلای چینجز وایي. فی الحال چې کوم یو دی زه به دا پر دې یو آپشنز باندې هم کلیک نه کوم. بل راځي دی قسمت دی د اوکیشن سیټینګز وبخئ دی بل قسمت دی د سٹور انفارمیشنز دی. سٹور انفارمیشنز کې چې کوم یو د تاسو د امازون سٹور چې کوم یو د دې ټولو معلومات دلته درج شوي. تاسو چې کله هم په یور سیلرز پروفایل باندې کلیک وکئ تر ټولو مهمترین آپشنز چې ځکه فی الحال تنها د US
اکاونټ زموږ فعال دی یا سٹور فعال دی نو دې قسمت کې ایډیټ کې راځي کلیک ور باندې کوئ چې کله هم مو تاسو دلته کلیک وکړئ دلته کوئ چې د سٹور نیم دلته هر شی چې تاسو ورکوئ درج کړئ. ولې یاد لرئ چې ستاسو خپل د سٹور نیم کمپنی نیم او برانډ نیم کوشش وکړئ چې انکیس تاسو پرایویټ لیبل یو شی ورکړئ. مه غواړئ داسې مه کوئ چې امیزون ته کنفیوژنز راوړئ ځکه کله انکیس امیزون وایي چې ستاسو ملټیپل سټورز دي ملټیپل برانډز دي او چې شی مسله دي کوشش کوئ ټوله یو شی ته ورکړئ ځکه داسې کیسز سره مونږ مواجه سوي یو نو تاسو کاینډلي په دې مسلې کې به لږ شانته توجه کوئ. سٹور انفارمیشنز نه وروسته چې کوم یو دی د پیمنٹ انفارمیشن دی. پیمنٹ کې چې کوم یو دی موږ تاسو دوه مسله دی یو چارج دی یو ډیپازټ دی. دې کې غواړم یو دوه ټیکنیکل خبرې تاسو ته وکړم. لومړی راځي د ډیپازټ میتودز کې. ګوره ډیپازټ کې چې کوم یو دی تاسو به هغه بانک یا هغه بانکونه که څه آنلاین څه آفلاین هغه یو کوي چې ستاسو په نامه ستاسو په ایډرس وي بزنس ایډرس وس ان کیس که د افغانستان والا مسله ده نه که خارج مو اوسېږي د دې ریزیډنشل ایډرس هم اوسېږي مسله نه لري ځکه چې کوم ستاسو نیم ستاسو ایډرس ټوله باید سیم ټو سیم چینجز پکې نه وي. که ډیفرنس پکې راسي نو بیا امیزون پر تاسو څه کوي ستاسو سره بیا به ایشوز کریټ کوي تاسو به هغه چې کوم یو دی د اپیل په ترو به کوئ چې هغه ریکټیفای کړي. نو ډیپازټ کې چې کوم یو دی د افغانستان لپاره موږ تاسو پاینیر اکاونټ ورکو یا وایز اکاونټ ورسره کنیکټ کوو او د چارج میتود لپاره چې کوم یو دی د ډیپازټ میتود دا مسله به ډیر یاد لري. اوس بعضې سټوډنټس داسې وي چې د مثال په طور سره دوی داسې کوي د ډیپازټ یو کوم بل خپلوان ورکوي. نه هر کله چې تاسو $5,000 سیلز وکړئ یا کله پر تاسو سیکشن 3 راسي یا دا چې رانډملی هر کله چې تاسو سیلز ګروډ کې امیزون په یو سټیج کې تاسو ریویریفیکیشن غواړي نو تاسو چې کوم سټیټمنټ دی مثال تاسو ورته سبمیټ کوئ چې تاسو په نامه او تاسو په ایډرس ونه اوسېږي امیزون تاسو اکاونټ واپس اکټیو کوي نه. دا یاد لرئ ستاسو ډیپازټ او چارج سیم ټو سیم. اوس راځي چارج میتود کې. چارج کې چې کوم یو دی انیشیلی چې کله مونږ تاسو اکاونټ کریټ کوو معلومدار دی چې افغاني ماسټر کارت استفاده کوو ځکه سټیټمنټ چې کوم یو دی هماغه یوز کوو ځکه زموږ تاسو ایډرس ویریفای سي. ولې وروسته تاسو کوئ چې هغه چینجز کوي په ماسټر کارت په یو ایس والا ولې ځکه تاسو خپل په انډیویجوال اکاونټ کې چې کوم یو دی خپل ایډرس چې کوم یو دی بزنس ایډرس کوئ نو ماسټر کارت به هماغه یوز کوئ نو بیا په چارج میتود کې چې کوم یو دی موږ تاسو څه کوو د یو ایس چې کوم بانک دی د افغانانو لپاره استفاده ورته یوز کوو. خو چې کوم کسان په بهر کې اوسېږي هغوی به معلومدار دی چې چارج او ډیپازټ چې کوم یو دی سیم ټو سیم دواړه کوئ سي خپل لوکل بانک نه استفاده کوي یا دا چې کوم پاینیر یا وایز چې کوم یو دی هماغه طریقې سره استفاده کوي. بل انوایس آرډر پیمنٹ دی دا داسې کوم مهم آپشن نه دی. بل چارج میتود فار ایڈورټایزنګ دا د پرایویټ لیول لپاره دی نو چې کوم آپشنونه زموږ ریلیټډ نه وي پر هغه زه ډسکشن فی الحال نه کوم چې زموږ تاسو ویډیو به چې کوم یو ده ډیر لنډی کیږي. راځي بل د قسمت د بزنس انفارمیشنز دی. دلته چې کوم یو دی په دې قسمت کې چې کوم آپشنونه ډیر مهم دي یو بزنس ایډرس ان فون نمبر دی. په دې کې چې کوم یو دی موږ تاسو چې کله هم خپل انډیویجوال اکاونټ غواړو په بزنس کې وکړو دلته ټول معلومات درج کوئ سو په دې کې بیا انپوټ کوو. تاسو بیا کوئ چې مطلب سمپلی پر دې آپشنز باندې کې چې کوم یو دی کلیک وکړئ او دلته خپل کوم ایډرس چې کوم بزنس ایډرس دی لکه ای آی ان نمبر او خپل ایډرس او نور مسایل ټول هر څه کوي دلته وردرج کړئ. بل راځي یور مرچنټ ټوکن. مرچنټ ټوکن څه شی دی؟ بعضې سپلایران د ستاسو نه دا مرچنټ ټوکن غواړي. دا په څه خاطر؟ دا یونیک دی د هر سیلر پورې مربوط دی. دا یو ډول د دوی سټور بارکوډ دی. کله چې یو سپلایر دا ولري کته چې ستاسو په سټور کې څومره پروډکټ اکټیو دي څنګه ستاسو سیلز هیستري څنګه د ستاسو ریویو څنګه د ریټینګ څنګه په هغه بیسس کې مې تاسو د اپروول چانسز زیات شي. نو به تاسو هم دا کوئ چې د آپشنز باندې کلیک وکړئ او دلته هم تاسو ته ښکاره شي. یاد لرئ چې دا سیکریټ دی د هر چا سره مه شریکوئ فقط چې کوم سپلایران واوسېږي د هغوی سره به تاسو یوازې دا څه کوئ شیر کوئ د هر چا سره به د شیر نه ډډه کوئ. دا نمبر دی هر مارکیټ پلیس لپاره
دغه یو سیم نمبر تاسو ته الاټ کیږي. بل راځي بزنس انشورنس سره مونږ مربوط نه دی. مینیج یور برانډ سره مونږ تاسو پرایویټ لیبل نه کو. لینګویج ډزنټ میټر. ډسپلی نیم چې کوم یو دی ما تاسو ته وښودی په اکاونټ اوورویو په سٹور انفو کې، نو دا دوه آپشنونه چې دي سیم ټو سیم دي. بل راځي دی شپینګ اینڈ ریټرنز آپشن دی. په دې کې څه شی دی موږ تاسو ګورئ، دا ډیر مهم دی. ریټرن ایډرس په تاسو کوشش کوئ چې درج کوئ. دا ولې زه درته وایم، دا دلیل دی چې شي ګوره کله چې تاسو په امازون کې بزنس کوئ، زما مشوره همدا دی چې د امازون سره سم تاسو په والمرټ هم ځان لږ پوه کړئ، په ای بی هم ځان لږ پوه کړئ، ځکه که تاسو په امازون ښه پوسټ ولئ نو په دې دوه نور پلیټفارمونو کې بزنس کول ډیر ایزي کېږي، سپیشلی والمرټ لپاره. نو ان کیس تاسو په اکاونټ ان اکټیو سو یا تاسو په لیسټینګ کې کوم ایشوز راغلی یا انوینټری کې کوم مسله، نو تاسو انوینټری چې کوم یو ده یا مثلا کوم ریموور آرډر پلیس سو یا کوم پروډکټ ریټرن سو، نو دوی څه کوي اتوماتیکلی تاسو پروډکټ که ریټرن ایډرس موجود نه وي نو دوی اتوماتیکلی هغه ډسپوز کوي. نو بیسټ آپشن دا دی چې تاسو به دلته ایډرس ورکوئ، ریټرن ایډرس. اوس دلته ریټرن ایډرس چې کوم یو دی، اوس دغه قسمت کې تاسو راځئ، په دې قسمت کې مینیج ریټرن ایډرس، دلته به هغه ایډرس چې کوم یو دی تاسو دلته وردرج کوئ. اوس راځئ دا مینیج ایډرس چې کوم یو دی، دا مینیج ایډرس، دا ایډرس چې کوم یو دی موږ تاسو کوم ایډرس ورکو. څوک چې په افغانستان کې اوسېږي، که څوک خپلوان په یو اس کې لري د هغه ایډرس به ورته ورکړي. که خپلوان نه لري مثلا کوشش به کوي که مثلا په والمرټ کې هم بزنس کوي د هغې ته به یا مثال د هلته به شفټ کولو لپاره معلومداره پریپ لازمي ده، نو تاسو به د کوم پریپ سنټر یا 3PL یا تھرډ پارټي ویر هاوس چې کوم دی هغوی ایډرس به تاسو ورکوئ چې هلته به ځي پروډکټ مو سټور کېږي. صحیح ده. شپینګ سیټینګز دی، دا به انشاءالله موږ تاسو په بل بخش کې چې کوم یو دی دلته په دې قسمت کې به موږ تاسو شپینګ سیټینګز چې کوم یو دی دلته بیا وایو. سر انټرنیشنل ریټرنز پرووایډرز دا چې کوم څوک موستلی په ګلوبلی بزنس کې د هغوی پورې مربوط دی، دا بای شپینګ پریفرنسز موږ پورې مربوط نه دی. ټیکس انفارمیشنز دی، دلته به تاسو خپل ای آی نمبر چې کوم یو دی بزنس ایډرس چې کوم سره ای آی نمبر دی دلته به تاسو درج کوئ. ټیکس انفارمیشنز کې به تاسو خپل ټول ډیټیلز به څه کوئ دلته ورسره درج کوئ. بل راځي دا نور دی وی ټي او دا چې دی دا موږ تاسو پورې نه مربوطېږي، دا هم نه مربوطېږي. نو راځو بل اکاونټ مینجمنټ دی، ستاسو خپل د اکاونټ دی. ان کیس تاسو خپل اکاونټ غواړئ چې مثلا نوټیفیکیشن څنګه ریسیو شي میسیجونه، دا دومره مهم آپشن دی. دا لاګین دی. ګوره لاګین کې چې دی مثلا دا لاګین سیټینګز کې تاسو خپل نوم، ایمیل، پاسورډ ان سکیورټي سیټینګز دی. فقط په دې کې اټنټیکیټر اپ دی ګوګل په نامه، ګوګل اټنټیکیټر د هغه انسټال کې دې سره کنیکټډ کې، ځکه ان کیس تاسو وای کی نمبر ایکسپایر سي نو بیس په دا وي چې دې طریقه نه تاسو لاګین کې. ډاون ګریډ دی چې مخکې ما ذکر کوي چې څنګه انډیویجوال نه پروفیشنل ته دې ته شفټ کېدلو. کلوز اکاونټ ته که تاسو غواړئ خپل اکاونټ پرمننټلی کلوز کړئ. بل آپشنونه دي نوټیفیکیشن پریفرنسز دی، هلته ما تاسو ته وښودی. لاګین سیټینګز دی، هغه م تاسو ته وښودی، هلته ښکاري تاسو ته. ریټرن سیټینګز دی، دلته به تاسو خپل ایډرس چې کوم یو دی ما تاسو ته وویلی چې درج کړئ، هغه مې هم درته وښودی. ګیفټ آپشنز چې دی دا پرایویټ لیبل دی چې کله هم څوک یو پروډکټ کسټمر ته سینډ کړي یو ګفټ ورکړي، مثلا 10% کوپن ورکړي یا 10% آف ورکړي، نو دا پرایویټ لیبل پر. شپینګ سیټینګز دی چې ما تاسو ته وویلی چې دا به اوس دلته موږ تاسو وایي. ګوره شپینګ سیټینګز کې چې کوم یو دی دلته دوه قسمه، یو FBA والا دی، یو FBA. ما تاسو ته مخکې هم ذکر کوي چې دلته موږ تاسو یوازې او یوازې چې کوم یو دی د FBA په بخش کې موږ تاسو ورباندې خبرې کوو. نو دلته چې کوم شپینګ سیټینګز دی دا ټول FBA پورې مربوطېږي، نو دا یو چې موږ تاسو دی دا به نه وایو. سر ټیکس انفارمیشن دی، ما تاسو ته دا وښوده. یوزر پرمیشنز دی، دا چا پورې مربوطېږي؟ دا چایلډ ایکسس پورې، چې کله هم چایلډ ایکسس ویډیوز ته زه به لینک شیر کوم، نو کتلی مو نه وسیږو نو بیا کایندلی دا در سره وګورئ. د
یوزر پرمیشنز نه وروسته انفو ان پالیسیز دي. دلته د امازون پالیسیانې په هکله څه ناڅه خبرې سوي، تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. داسې خاص شی نشته. ولې FBA کې یو ډېر مهم آپشنز دی چې متاسفانه ډېر کسان چې کوم یو دي حتی اکسپرټ امازون سیلران هم دي کې مشکلات مواجه کیږي او وروسته بیا په دې شي یاد پاتې کیږي. دې کې کوم آپشن چې تاسو باید مد نظر ونیسئ. یو انباوند سیټینګ دی. یاد لرئ چې همیشه باید اپټیمایزډ آپشنز آن وي. یو دا او بل انفولفیلیبل پروډکټس څه رقم سي باید. اوس مثلا یو پروډکټس دی د سپلایر د کسټمر د خوا ریټرنز، یا مثلا یو پروډکټ دی تاسو سپلایر نه امازون ګودام ته ورسېدئ په دیرشه کې 2 دانې خراب و. دوی د هغه سره څه وکړي؟ که خپل US کې اوسېږئ معلومدار د هغه چې ریټرن سکور کې عادي اقل یو څه خو ګټه ورنه اخیستل کېږي، نو بهتر آپشن دا دی چې ریټرن وي. ولی ډسپوز چا لپاره ښه دی؟ که څوک مثلا ریټرن نه لري، مثلا نه غواړي 3PL ورسره قرارداد ورسره وکړي، هغه ته جنس واسه. ځکه که جنس یو دفعه نیم تخریب سو نو بیا چې پرته شپمنټ پر تا کاست راځي، نور مسایم راځي. نو چې کوم کسان په افغانستان کې اوسېږي کم انوینټري مشکل پیدا کړي ډسپوز وي. ولې عموما ډول سره زه په دې حالاتو کې هم مشوره وکړم چې ریټرن وکړئ، یو ایډرس دلته انتخاب کړئ. معمولا تاسو چې کوم افغانستان کې اوسېږئ د خپل یو کوم پریپ سنټر ایډرس ورکړئ چې تاسو ورسره کار کوئ. او کوم کسان چې په US بیس کلاینټ وي نو هغوی خپل کور ایډرس ورکړئ چې انکیس کوم یو دانه 2 دانې پروډکټ کې یا 3-4 دانې مشکل راسي نو اتوماتیکلی دوی هغه پروډکټ ریټرن کې ډسپوز نه کړي. یعنی که ډسپوز هم کې پر تاسو ایکسټرا چارج راځي، که ریټرن هم کوي شپمنټ کې هم درپسې چارج راځي. ولې بیس دا دی چې هغه پروډکټ ویسټ نه کېږي. په دې قسمت کې چې کوم یو د لینګویج بخش دی، مثلا تاسو غواړئ چې د امازون سنټرل لینګویج بل ژبه وي، تاسو مطلب کوئ چې دلته آپشن انتخاب کړئ. خو زما ستاسو لپاره چې یوزولي دی چې کوم هماغه انګلیش آپشنز د انتخابو. هیلپ چې شی دی، هیلپ ډېر مهم دی، ډېر بې حده مهم دی. هر کله چې د امازون سره ګور ستاسو په انوینټري کې مشکل راځي، ستاسو په لیسټینګ کې مشکل راځي، ستاسو په پروډکټ کې هر مسله چې اوسېږي د امازون سره د کمیونیکیشنز د لاره چاره دلته ده. تاسو دلته خپل سټور انتخابوئ، بیسټ سیلینګ آن امازون، اډورټایزینګ موږ تاسو کو سیلینګ آن امازون. دلته لیکو مای ایشو از ناٹ لیسټډ. په دې قسمت کې چې کوم یو دی تاسو خپل کیس بیان کوئ. ښه آپشنز دا دی چې تاسو خپل کیس خپل په ژبه ولیکئ، چې ومو لیکئ د هغې نه وروسته چیټ GPT ته وسپارئ، ورته یو پراپر فارمټ جوړ کړئ. مثال زه ورته لیکم هیلو recently some of my inventory has been disposed. Recently some of my inventory has been returned from customers and I want you to give me updates regarding whether is it resellable or not. Thanks. What steps have you taken? No step. My step na de continue. What is your desired resolution? Give me updates on my return product. دلته چې کله تاسو پر دې کلیک وکړئ مثلا لیکي my issue is not. معمولا که پر تاسو کلیک وکړئ اتوماتیک ریپلای درکړي، نو موستلی زه پریفر کوم داسې my issue is not listed. زه لیکم که تاسو further describe کوئ، ولې دلته ښه describe کړئ، لازمي نه دلته چې تاسو further describe کړئ. continue without details.
مثلا پروډکټ اور لیسټینګ ریلیټډ تاسو لیکئ. دلته مثال ایسن د پروډکټ ورکوئ. صحیح ده. زه به راسمه یو ایسن دغسې ولیکمه. کنټینیو باندې کلیک کوئ. ښه دلته چې کله موقع 3 قسمت آپشن راځي. تاسو ایمیل هم کوئ سه ورته، فون کال، چات، 3 سره آپشنز تاسو استفاده کوئ سه او کیس ورسره فایل کوئ. ښه چې کله تاسو کیس فایل کوئ ستاسو د کیس اپډیټس چیرته راځي؟ دغه قسمت کې گو ټو کیس لاګ کې چې کله هم تاسو لاړ شئ دلته تاسو د کیس ټول اپډیټس راځي چې کوم ریپلای د دوی د خوا راغلی اوسېږي ټوله مسایل دلته څه کېږي؟ درج کېږي. نو مثلا ما ریسنټلی ډینجرس ګوډز لپاره اپلای کړی و، الحمدلله هغه هم ایکسپټ سو د دې اکاونټ لپاره. دا ډېر بغیر له هغه بل مسله دلته د مینیج سپورټ کیسز دا دواړه یو معنا ورکوي. هلته هم خلاصوی سئ دلته هم خلاصوی سئ. نو د دې سره سم زموږ تاسو ویډیو همدلته ختمیږي. یاد لرئ چې ویډیو لایک سبسکرایب هیر نه کوئ ځکه د دې سره سم هغه موږ کانټینټس نور هم پروموټ کیږي او تر ډیرو زلمیانو پورې رسیږي چې خیر هم تاسو ته او هغوی ته رسیږي. تاسو ټولو په الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.